بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په حیراله او ستړي مشو یم. ملګرو، د سیسیس د پښتو پیپر چې کوم کورس موږ شروع کړو دا د هغې یوه بله نوې ویډیو ده. کو چېرته تاسو د سیسیس اګزام ورکوئ یا تاسو نور هم اګزام چې په هغې کې د پښتو پیپر نو بیا تاسو کولی شئ چې زموږ چینل ته وزټ وکئ. هلته ما پلی لیست جوړ کړی دی. په پلی لیست کې ما ستاسو دپاره ویډیوګانې جوړې کړي دي. ما ټول ټاپکس ایکسپلین کړي دي او زه به کوشش کوم چې په روان وخت کې ستاسو دپاره داسې مهم ټاپکس راوړم چې کوم ستاسو ضرورت پوره کوي. ما ته چا کمنټ کړی، ما ته خو نوم یاد نه دی ځکه ډېر وختي کړی، تقریبا 2 میاشتې مخکې چې تاسو موږ ته په پښتو کې چې را کم 15 یېګانې دي، یعنې په دې کې تاسو موږ ته وضاحت وکړئ دا کم ځای کې استعمالیږي، نو دا به درته په دې کلاس کې زده کوم. په پښتو کې چې کوم د 15 یېګانې دي، خو دلته ما تاسو ته 4 راوړي دي. نو 4 چې کوم دی که دا هم تاسو چېرته استعمالوئ نو ستاسو ټول چې کوم ریټن تاسو لیکل کوئ هغه ستاسو کور کیدی شي. اوس موږ سره په پښتو کې چې کومه پیلنۍ یې را سره دا موږ کوم ځای کې استعمالوو، یعنې دې کې موږ سره 2 ټایپس دي. دا یې چې کومه ده دا موږ تاسو به په اردو کې کتلي، په اردو کې موږ هغه پرته یې چې کومه دی دا موږ د هغې دپاره د پښتو کې استعمالوو. دا په کوم ځای کې استعمالیږي دا اوس مطلب د دې د ټولو نه عام مثال کو زه تاسو له درکم. لکه اوس مثال خبره موږ وي کلی چې کومه دی تاسو کو کلی لیکئ یا مطلب نور داسې ټکي لیکئ چې هغې کې هغه د اردو والا پرته یې چې کومه راځي نو تاسو همدا یې لیکئ. موږ وي ښایسته چې کومه دی نو په دې کې هم تاسو مطلب دا یې استعمالولی شئ. یعنې که چېرته تاسو له اردو درځي او تاسو مطلب پرته یې چې کوم ځای کې راځي، یعنې تاسو ته پته ولګي چې دې ځای کې دا راځي نو تاسو له پکار دی چې تاسو دا یې استعمالوئ. دویم نمبر چې کومه یې موږ سره دا موږ چې کومه دی دا پخوانی بڼه ده، یعنې دا یې چې کومه ده دا به پخوا زمانه کې مطلب خلکو ډیره استعمالوله، خو په اوس زمانه کې مطلب دا ډیره نه کارږي. دا چې کومه دی اوس موږ دا بله یې استعمالو، یعنې دې ته ټکي نه نو دا موږ استعمالو. خو دا یې چې کومه دی دا هم تاسو استعمالولی شئ. یعنې اوس مثال خبره تاسو د یو څیز باره کې خبرې کوئ چې ته کور ته ځې نو بیا چې کومه دی دا خو تاسو ځې چې کوم راځي که نه نو دې دپاره تاسو دا دویم نمبر یې استعمالولی شئ. دریم نمبر چې کومه یې موږ سره ده دا یې دا موږ څه دپاره استعمالو، دا موږ د وقفې دپاره استعمالو. اوس مثال خبره تاسو یو کس سره خبره کوئ او په هغې کې تاسو داسې وقفه شانته اخلئ نو دې دپاره چې تاسو کومه یې استعمالوئ هغه ده یې. دا اوس مثال څنګه دی رئیسه، یعنې که تاسو په دې کې لږه شانته وقفه ورکوئ نو چې کومه دی یا داسې نومونه یا داسې ځای یا داسې ټکي چې په هغې کې لږه وقفه شانته راځي نو تاسو له پکار دی چې تاسو ډایرکټ دغه یې استعمال کړئ. یعنې موږ وایو رئیسه او کوم ځای ته تللی نو کوم ځای ته تللی نو دغه ځای کې به هم تاسو همدا یې استعمالوئ. په دې باندې چې کوم دی ورکوټ حمزه الف بری تاسو به دغه ځای کې همدغه رنګې یې استعمالوئ. څنګه چې په اردو کې موږ هغه کئی چې موږ استعمالوو که نه لکه کئی لوګو نه، نو دا کئی چې کومه دی دغه ځای کې چې کله مطلب په اردو کې تاسو له درځي نو تاسو دلته په پښتو کې به دغه رنګې ټکی استعمالوئ. یعنې چې کله هم دغه رنګې څیز راځي چې په هغې کې وقفه راځي نو تاسو اوس مطلب دغه یې استعمالوئ. په دې کې زه به تاسو ته دا دغه درکړم چې تاسو په دې باندې که کتاب وګورئ په کتاب کې به تاسو نور هم پوه شئ. که چېرته تاسو اوس د دې چې کوم استعمال دی دا ما اډو سټډي کړی نه خو بیا خو به هم ما څه استعمالول. د دې اصل وجه سره د دې اصل وجه دا ده کله چې ستاسو پښتو لیکل تاسو له درځي تاسو پښتو ویلي نو بیا تاسو دا ډېر په اسانه طریقې سره استعمالوئ. د دې استعمالولو کې هېڅ قسمه چل نشته. څنګه چې تاسو د پښتو ګرامر زده کوئ وداوټ مطلب ستاسو د پښتو ګرامر پښتو کې چې تاسو کومې خبرې کوئ ستاسو ګرامر څنګه ټیکي همدغه رنګې که تاسو له پښتو هم درځي نو ستاسو د پښتو لیکلو ګرامر چې کومه دی هغه به هم همدغه رنګې ټیکي او تاسو له به دا د دې د استعمال چل درځي. اوس دا چې کومه دی یوازې دا اوس مطلب دا بله یې چې موږ څه کومه را سره دا موږ په کوم ځای کې استعمالو، یعنې پیلنۍ او اخرنۍ یې چې کومه ده دا دواړه یو رنګې دي. دا یې چې کومه ده دا موږ په څه کې استعمالو، دا موږ په عربی چې کوم نومونه دي دا موږ په هغې کې استعمالو. لکه موږ وی علي یا نور چې څومره دغه رنګې نومونه دي
تاسو سوچ کوئ علي شو نور مثالونه ځکه تاسو نه در کوم بیا ویډیو به ډېره اوږده شي. خو بهرحال کم څومره نومونه چې په عربۍ کې موږ اخلو نو دې دپاره چې تاسو مطلب کم یې استعمالوئ هغه دی موږ سره مطلب دا یې یعنی مثال تاسو له ما درکو لکه علي شو نورم مثالونه به زه تاسو له درکم. خو بهرحال بیا رانه ویډیو ډېره غټیږي نو تاسو په خپله باندې دې نه ګایډنس والی او چې دې نه هم ګایډنس واخیستو نو تاسو له پکار دی چې په کتاب کې تاسو په دې باندې سټډي وکړئ. او که تاسو په دې باندې هېڅ سټډي هم ونه کوئ تاسو پښتو لیکل تاسو له درځي نو تاسو ته به په خپله پته لګي چې مطلب دا به موږ په کم ځای کې استعمالوو. زه امید کوم انشاءالله چې تاسو ته په دې کې هېڅ قسمه مسله نه او که بیا هم تاسو ته په دې کې څه مسله نو تاسو له پکار چې تاسو په دې باندې کتاب کې ویډیوز وګورئ تاسو کتاب وګورئ. او کو بیا هم کتاب سم تاسو نه پوهیږئ نو تاسو له بیا پکار دي چې مطلب تاسو څه وکئ تاسو یو هغه کس ته ورشئ فزیکلی کلاس والی چې کم کس له پښتو ورځي. ځکه چې په ویډیوز کې مطلب دا داسې په اسانه طریقې سره نه ایکسپلین کیږي ځکه چې مطلب په ویډیو کې تاسو ته ما طریقه وښودله تاسو کې چې کم تکړه کسان یې هغو به ډایرکټ دا هر څه ګډ کړي. خو ځینې کسان داسې چې هغو له بالکل د پښتو لیکل نه ورځي نو هغو ته به بیا هم مسله یې دی کې زما چې څومره خیال دی. خو انشاءالله تاسو کوشش وکئ چې تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ او دا څه دومره مشکل کار نه دی. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. اوس ماله اجازت راکئ انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله آباد او بریالي